په کابل کې د روسیې فدراسیون سفیر دمیتری ژرنوف د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو او هم په تعلیمي او فرهنګي موضوعاتو خبرې شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشرې اغلی روزا اوتنبایوا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. د کتنې په لړ کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو په جبري ایستنه له راستنیدونکو سره د ملګرو ملتونو د افغانستان اسلامي امارت او نورو خیریه بنسټونو د مرستو په څرنګوالي او ورته نورو موضوعاتو خبرې شوي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر ښاغلي خواجه عوضوف د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړې توګه په اقتصادي اړیکو او مشترکه لویو پروژو خبرې شوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د ملي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، د یو تعداد محدود 15-16 کسان چې اوس هم په مخالفت کې دي، زه امید دې کوم چې دغه مجالس چې دوی ورته مسکو کې کوم مجلس چې دوی لغه مجلس دوی هیڅ هم لاس ته رانه په شکل چې دوی توقع درغه ونه سول، بلکې بیرته د خپل خلکو له خوانه هم دوی رات سول، دنیاوال هم دوی رات کړل. په عین وخت کې د کوم نور ملکونو چې اشتراک کړي، خصوصا د ایران نماینده چې هغه د تقریبا د ټول مسایل تقریبا رد غونډه کړو سره تایید نه کړ، دوی په خپل موقف پوسوي دي. زموږ ښه هغه ورته همدغه چې دوی نو له دغه مجالسو نه لاس واخلي او راس افغانستان